محمد بن یوسف الفریابی یو لوی محدث دی د 130 سنې پیدائش ته ده. دی وایي چې خرجت انا و جماعت من اصحابي، زو زما سمرګری مونږ را روان شو فی زیارت ابي سنان رحمه الله. ابو سنان یو محدث دی، مونږ دغه ملاقات تر روان شو. چې مونږ ورلو ورسره کېناستو، ناغه ویل چې قوموا بنا نزور جار لنا ما تاخوه ونعزيه فيه. ابو سنان راته ویل راځي را پاسېږئ، زمونږ د ګاونډي رور مړ شوی دی چې تعزیه وکړو، دعا د صبر تسلی ورکو. دا ګوره دا 120 سنه کې وفات دی کنه. د امام بخاری شیخ دی او د امام بخاری نه چې ډیر مخ کې دی، هغه په 245 کې وفات دی او د وفات په 212 کې د پیدائش چې دی په 120 کې دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقریبا معاصر. وای مونږ ابو سنان ته سمرګری لاړو، نو مونږ ورته وی چې وای هغه راته وی زمونږ گاونډي مړ دی، راځي را پاسېږئ چې ورشو نعزيه تعزیه وکړو. نو د مړي کور ته د تعزیه د پاره تعزیه سره هغه ته د صبر خبرې کول. وجلسنا عنده لك بور سره کینو. نو قال قوموا بنا، بس یو خوا ډانګ دی یو خوا پړانګ دی کنه، یو خوا تاسو کوم زیته دیو څخل کو چټ انکار کړي. تاسو به پمیشتو دغه کور نه پرېږدي، یو ټیکانم ته جوړ کړي 3 ورځې پورې تعزیه، جلوس للتعزیه الى 3 ایام مکروهنه. 3 ورځې کې ناستېش، 3 ورځې زیات باندې کېنه. 3 ورځې نه بعد د مړي کور والا موزي است چې سره سو کو ترانش نو دی به وجمه په کور کې اړولي مونږ ته خلک راځي. نو ته تمکه نه چې خلک د تن راځي کنه. نو دا تاسو زیته دي چې د 3 ورځې اخوا کېنه، وا بیانو زیته دي چې چټ انکار کوي. اې د سره په دغه ورځو کې اول ورځ ورتلم جایز نه ګڼي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مړو کور ته تللی ته تسلی ورکړي. روایت د مشکات ته یغفر الله لمیتک، خدای دې مړې وبخا. رسول الله مبارک یو د مړی هغه وارث ته دا خبره کړي، دې ته دعا وایي کنه. مونږ هم څه کنځل نه کوو چې ورشو توایو خدای دې مړې وبخا او هغه ته صبر تلقین کو. تاسو گاونډیانو چې کتاب لیکلی دی، گاونډي مولا سه نو هغه په کتاب کې لیکلی دی چې جلوس د تعزیه لپاره جایز دی چې د سړی د دعا لپاره کینی په دې ورځو کې، او چې خلک ورزي دا متجایز دی په خپل کتاب کې لیکلی، او دعا مرته جایز ده. نو به سې لیکلی وی دا لاس چتول پکې ناروا دي، لکه نو ناپوهی د غزي کې چې دعا بغیر د لاس چتول څنګه کی، لاس بخپله وچت. نو دا دم منلی دی په کتاب کې لیکلی. دا کشران نه په هدي پوی نه دي، خپل مشر کتاب نه کتل. وی مونږ ورلو کې ناستو فوجدناه كثير البكاء والجزع على اخيم. دا ابو سنان گاونډي لګ یادې جاړي ډیر زیاته جړه کوي په ورور باندې. جلسنا نصلي ونعزي، مونږه تسلیه دا تسلی وکړو، مونږه ورته د صبر دعا وکړه. هغه زمونږ تعزیه او تسلیه نه قبلې جاړي. امون ورته دا دومره جړه ولي کې پس تا ته پته نشته چې دا مرګ حق دی را روان. اما تعلم ان الموت سبيل لا بد من دو البلا ولكن ابكي على ما اصبح وامسي اصبح وامسى في اخي من العذاب. ما ته جړه پدې راځي چې زما رور سحر ما خام په کوم عذاب کې اخته دي. مونږ ورته هل اطلعك الله على الغيب، آیا ته خدای تعالی په غیب اطلاع درکړي، څه خبرې چې په عذاب کې ویدوی چې زه ضرور قصه ده کوم. د لحد کې ما کې خدا چې کلمه دفن کو خوره مې په برابر کړم او خلق لاړ نو زه د قبر سره کې ناستم. الصوت من قبري، د دې قبر نه لاندې یو आवाज راغی. आवाज کې وای اقعدوني وحيدا وقاس العذاب. اوف आवाज یو کا چې یکه تنهایی کې نه ولې ما عذاب را کولې شي. دا چغه وشو د قبر. قد كنت اصلي قد كنت اصوم، ما خو منظم کو ما خو روزم نیو نو ولې عذاب را کول کیږي. نو دی وی ما وجړل او سکونه پادیره کې بلچمه را واخست او دا قبر می به وس پړ.
چومی قتل ازل قبر یشتعل علیه نارا دا قبر د اور د لمبو نه ډک دی او پسټ کی وزان ته کړی د اور پرته ده نو بس دغه د خپل ورور شفقت چې زما ورور زلمې په خوک شماوي د دې غاړې نه خوې د اسکروټه لري کوم مدد تو یدی لارفع توق عن رقبتی لاس می وګد کا چې د اور دا کړی د سټ نو باسم فاحترقت اصابعي ويدي زما ګوت یو لاس وسوځید دی وی اخرج الینا يده واذا لاس مونږ ته داسې راويست فاذا هي سوداء محترقه لاس تک تور شوی وی خاورې مې بیا ور باندې واچولې واغه ورځ د نن د جاړم مونږ ورته فما کان اخوک يعمل فی الدنيا ورور د دنیا کې سبد مری لرلم قال كان لا يؤدي الزكاه من ماله منزم کو خشي خروجي من وی خو زکات بین اور کو وای مونږ ورته وی چې رب کریم فرمایي دا دغه تصدیق دی چې لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم ګمان مکوئ پاغه مالدارانو باندې چې هغه پاغه مال کې چې خالق تخپل فضل نه دوی تور کړي بخل کوي زکات نه ور کوي مکوئ دا ګمان هو خیر لهم چې دا خدای دی د پاره تاسو عوام کله پلانی باندې خدای ډېر فضل کړي دي تاسو فضل څه شي ته وای مالداري ته وای خپويږي زکات نه ور کوي رب کریم وای دې ته خیر مو وای ګمان د خیرم په مکوئ دا فضل نه دی بل هو شر لهم دا شر دی د پاره د عمل دا مالداری فضل نه دی ډیر در کې د سی وی مونږ ته د انځري ملاسب دعاګانې چې دا دومره خوش انځري ملاسب دعاګانې تاسو سره دادي چې عقیدیم الحمدلله اوس پوری روغي پاتې دي د خارب کې اوسېږي مختلف جماعات دي عقیدیم وبچ دغه دعاګانې یادوي دا مې یادوي چې مالدار شو مونږ ته دعا کړي